یعنی چې زه اوس چا متعلق وایم چې ډېر ښایسته نو به څومره ښایسته وي، او چې خدای ووایي په صیغې د اسم تفضیل سره چې ډېر ښایسته، الله نو چې خدای والا زور ورکړي ډېر ښایسته، چا به څومره ښایسته وي. اے الله، نو د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته ډو پیدا شوی نه دی که نه؟ اوس ګوره، یوسف جوړ کو، سنگار کو، دی روټۍ وخوړه، د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي، په دې کې ناګنه یوسف پې راوویست. چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ. ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوڅې کړې او جنکو په یو اواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم. والله کدا خو بنی آدم. زلیخی ادا شد دا غلی اس یوسف نہ درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره. یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري، د غلام مجال. اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري. اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټۍ وکړه هم غواړه نو مونږ به درته څه چل وښایو، دی به بیا تا ته وګوري. د جینکو مطلب دا و چې په دې چل یو ځل بیا وګورو. په دې خبره پوهېږې؟ په دې چلې یو ځل بیا وګورو. مړه کوټه کې ګیر کړی دی، منډې را منډې، لمنې پې شلولې ده، خاوند دې پې د پاسه راغلی. زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا اهل سره چې دا د غلط اراده وه، ونیسه جیل ته یې بوځي. دی جیل ته لاړو، هغه بیماره ده. چې بیماره ده ډاکټر راغی نه بځي ګوري، ناجوړه ده صاحبه، د وزیر اعظم ښځه ناجوړه، ډاکټر یې نه بس ګوري. زلیخا ورته وایي اثر بالین من برخیز نادان طبیب، اثر بالین من برخیز نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. زما دارو علاج یوسف سے در لرکے گا. تاسو پوه شئ؟ عرض دا چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه. آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده، هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته به پکې خلاص کړم. ما په خپل جومات کې د یوسف صورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړی، په جمعو 2 کاله. ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایادې شي. غوږ کېږدي. آخر الامر د دوی واده وشو. چې واده وشو نو نیمه شپه د زلیخا تهجد ته پاڅېده. تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه، ویل لا وخت ډېر دی د تهجد، لمنې وشلېده. نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه، تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو، تا هم زما لمنه شلولې. دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله، خو زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. تاسو پوه شئ؟ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې زه خو تا پسې لیونی یم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې، نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي. ته چې په چا مین او هغه ستا غېږې ته راشي
دین لوی مهرباني بل څه کې دي وکړه. اوس ابو بکر صدیق د پاره اجازت وغوښته شو د روضه مبارکه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پرن کېدو. روضه مبارکه نه आवाज وشو چې راوړل تاسو بوای چې روضه نه څنګه आवाज وشو چې راوړل. دا اوس طالبانو کوم داسې دغه راشوي دي دا انګړه دنګړه تاسو پوه شئ انګړه دنګ روضه نه فی الحال دا ذوقي څیزونه دي دا واورئ. یو علم القال او یو علم الحال. څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره بلس کالا 12 کالا 14 کالا کې ٹھیک ده او بیا به ته علم ظاهري زده کوې خالی گردانی قدر بشي داسې نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کاله شاګردي کوي. په دې خبره پوي علم الحال ذوقي شی دی دا په کتاب کې نشته. دا به بیا کیږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی هیچ حلوائی ہرگز نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد ہر کے خود را دید محروم شد. جابت سوے یہ سودا بڑے کی تعداد کے سودا اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې اے طبیب جمله علت هائے ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او دارو یو سودا باندې چې بیمار شوي نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي جک جوړ به دا یو سودا به دې ملئ. زما عزیزانو ابو بکر دپاره اجازت وشو د روضه اقدس نه فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوسم ژوندی لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منورې ته روان او پلاره کې د حرم خادم ولا مخې لراغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکې رسول الله را کړی دی چې دا دې سړي له ورکړه. 2 کاله وشو چې زه خبر شویم زړه مې شین شو ورته پتلو راتلو راته ښیې نه خو قصه یې راته پوره وکړه دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښیې نه ښیې ولې نه ما ته وی چې زما په د اخر عمر کې چې زما کور د بدعاتو اډه جوړه نشي که خلقو ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفوي نو بدعات به چالو شي. لہذا اجازت درته نشته چې زما نوم والا خو زما اړه پړسیږي چې وی نه وی مال دغه اجازت روره زه منلو ته تیار نه یم اړه مې وځي. تاسو پوه شئ نو عرض داو چې فی الحال داسې خلق شته
چې د سردار کونین امانتونه ماته ګورئ دا قصیده برده دې ته برده ولې وایي مور د کینی او د قصیدې برده غوندې قصیده خو دې جوړه کی جوړه به کوي یو ټکی به جوړ کی یو ټکی دغسې مونږ سره په حج کې یو دلته به ډېرې ټوسې ویشتې اناناس ماغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال باثنين ما نعطيك 2 ريال بل كان نعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نو زما مرګره ورته وی چې دیگر یعنی دل یو اناناس بل ورکوي دیگر هغه ورته چې ای شین دیگر ما عرف دیگر حرام ابن حرام کنزلی مرتګا ډېر تند خلق نو مال خوار شي هلته خو ډېرې ټوسې ولي دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کولی تاسو ته هم که سړی راشي که نه چې ملا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیگر تاسو پوه شئ نو په ارام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم تاسو درو خبري دیتا برده ولی وی برده ورته ځکه وی برد څه ته وی برد یخوالی ته نه وی صادر ته څه وی رضا نو د رضا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پې برده ورته ځکه وایي چې دا اته شلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا یې روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم د ووی ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده خلاصه کنه خوب ولا راغ چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صادر یې وغوړو چې راویښ شو صادرم پروتو او داسې و چې تا به وی چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په صادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسٹ نیروبیان گولای یا نیروبیان ستنی ورته وي او هغه ستنی وهي او دې ځای ته راغلی خدای بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده زمونږ کې داسې کټه سریم شته وایي نه منم څه شی نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی زمونږ جومات ته طالب راغی نو ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خو پلانی کورم وظیفه را نه کړه وی درې نه کړه وی نه وی بچیا دام په کنډر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سره نه منم دام ټیکر کې دی لري کوي باس ور سره مکو باس سړی سره عرض داو چې دا ذوقي شی دی
روضے مبارک ناواز شو چرائے اڑے صاحبہ روضے پخوا کے قبر کنستش صدیق اکبر لحد تکش چه خخت تبز اولا گولی شگی او غرزی دی لحد تا صحابہ بیا تبز را لری کرا چه دا شگی را لری کو تو چه تبز را لری که چه گوری دا حضور دا روزین دا حضور لاس راوتے دے او ابو بکر زان تغاری استے دے او آواز را گئے چه ابو بکر زخو دیر وقت نستا پا انتظار ما تاسو پوشی دا شانو دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا دے شان مالک پس دا چا مجال دے او چه دا چا شان دا خدای او دا رسول سردائی نو که دا زمون دا زمانے سکسان ورپسی غاپی نیو لکزل دی غاپی دا فضل تعجب خبرہ ندا خیالم راگئی دب سے دویم نمبر شان دا عمر فاروق خبر دیر اگدی دی درم نمبر شان دا عثمان ذی النورین سلورم نمبر شان دا علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین ورپسے شان دا اہل بیت دا رسول چکم پا کربلا کے قربان شوی آخری تکے میں دعوی ہو رہی چه پا دے طول کائنات کی تاسو گو رہی بے غرض ایت شے نشتا بے غرض ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا کار دے داغا نظام دے داغا کارخانہ دا ایس شیپ کی بیکار نشتا ہر شی و غرض و مقصد ضرور دا کربلا دا واقعی غرض و مقصد سو او منگ سپوی شوی منگ سپوی دا کربلا غرض یو اگا کم پیشکشو چی یزید امام تنو کرے کم شیو چی یزید امام تنور کور لیکن امام سوی چنا دا یزید دا حکومت چرچا دادا چه دادا خدای نبض باغی حکومت کے پدی کے ایس گناہ باندے کنٹرول نشتا نکد سردار کونین وسے لاس کی دی دا یزید پلاس کے او مفاد دا دنیا قبول کی نو عمر لبا زما دا نکا دا دین پتندی باندے او بدنما داغ لگی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چی اول اسلام دا ہندوستان زمکی تا خواجہ معین الدین چشتی روڑے اول اسلام تو یو سو الفاظو کے اگر طول نقشد امام حسین بیان کرے دا چی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ونداد دست در دست یزید